بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، رواه ابو داود. دی حدیث کې دا مسله ذکر کیږي چې یو مسلمان به بل مسلمان نه یری، لکه اسلحه و تراواړی او اسی گپ شپ وسلګي وسیری، یا ورته په یو ځای کې پټ شوی او ناګهانه پر راښکاره شي، یا پس आवाज وکي، یا اسی په یو بل خبره باندې ویری او داغه په لکه یې را پیدا کی، دا جایز نه ده. د الله رسول فرمایي لا يحل لمسلم، حلال ندی د یو مسلمان د پاره ای یروع چې وی روي مسلمان بل مسلمان لرا. لا تدخل الملائکة بیتا فيه کلب ولا تساویر، رواه البخاری و مسلم. د الله رسول فرمایي کم کور کې چې سپی وي یا پکې تصویران وي، نو دی کور ته ملائکې د رحمت او د خیر نه داخليږي. یعنی دا کور د الله بدی شي، د ملائکو بدی شي، او دا کور د الله د رحمت نه جدا دی. نو دیو جن کور کې د نسبه تړل د ناروا دي، او تصویران زوړندول لګول دا هم ناروا دي. لا تدخل الملائکة، نداخلیږي ملائکی بیتن داسی یو کورتا، فیه چې پاغه کور کې کلب سپیوی، ولا تصاویر او نداسی کورتا چې پای کې تصویران وی، ولا تصاویر او نداسی کورتا چې پای کې تصویران وی. ورپسې حدیث ته ګورا، لا یؤمنو مومن نشی کېدله احدکم یوتن پتاسو کې حتی تر هغه وخت پورې اکونا چې زشما، د الله رسول وی چې زشم احب ډیر محبوب الیه دی انسان ته، می والده د پلار خپلنا، و ولده او د بچی خپلنا، والناس اجمعین او د خلقو ټولنا، د ټولو خلقو د محبت نه زیات محبت، د بچی د محبت نه زیات محبت، د پلار او مور د محبت نه زیات محبت چې د محمد رسول الله سنئی. د الله رسول فرمایي دي سړي کې ایمان نشته. الله دې زمونږ استاد سره کې د محمد رسول الله سره محبت د هر چا نه زیات کی. دا د یری خبره ده چې کله د انسان په کې د پیغمبر علیه السلام نه زیات محبت د بل چا سره پیدا شي. الله دې معافي وکړي موږ ته، والله دې موږ صحیح مؤمنان جوړ کړي. مخکې لا يحل جائز ندی لمسلمین د یو مسلمان د پاره ای یهجرا چې دا وران راولی وران کی اخاه د خپل رور سره فوق 3 برا د 3 ورځونه، فمن هجر بس هغه چا چې وران راوستله د خپل رور مسلمان سره فوق 30 برا د 3 ورځونه، فمات او مړ شو دا سړی پر ورانه کې چې یو بل سره خبرې نشته، د یو بل سره نه لګی ده، یو بل سره خبرې نه کوي او مړ شو، نو دخل النار داخل بشي ورته. لا تنزع الرحمة الا من شقین، نمخکنی حدیث هم د مسند احمد او د ابو داود، او د حدیث د مسند احمد او د امام ترمذی روایت ده. د الله رسول وی د چا پړل کې چې رحمت نوي، شفقت او مهرباني نوي په ماشومان باندې،
په یتیمانانو، په سپینګیرو باندې، په زنانو باندې، په مسکینانو باندې د چا په اړه کې رحمت نوي، نو دا انسان بدبخت دی، شقی دی، شقی او شقی انسان به ورته ځي. قرآن کې سورۃ هود کې الله ویلي واما الذين شقوا ففي النار، بدبخت خلق به ورته ځي په ورځ د قیامت. نو مقصد دا دی چې مشرانو، کشرانو، نارینه او زنانو باندې دارنګ د الله په نور مخلوقات باندې رحم او شفقت پکار دی. لا تنزع الرحمت، نیستل کیږي شفقت او مهربانی الا من شقی، مگر د بدبخت انسان نیستل کیږي انداغه پړل کې شفقت او مهربانی نه. مخکزا الا خبردار، لا یحل حلال نده، مال امرئ مال یو سړی، الا بطیب نفس، مگر په خوشحالی د نفس باندې، منه د هغنا د چا مال با نخوري تر هغه وخت پورې چې هغه خوشاله نه ستانه دی خوراک د وجینا. څوک چې حداسی وی چې هغه نه غواړي چې داري زما مال خوري، نو دا مال مخوره، په زور زیاتی باندې، په دوکه باندې دا به چا مالونه نه خوري، او د چا دعوت لوم نه ورځي چې هغه نه غوښتلی. کله چې دا غزل وغوښتل او تا ته ویل نو بیا ټیک ده. الا خبردار، لا یحل حلال نه دی، مال امرئ مال یو سړی، الا بطیب نفس، مگر په خوشحالی د زړه باندې، نفس نه مراد دلته دی، مگر په خوشحالی د زړه باندې، منه د هغه نه چې د هغه نفس او د هغه خوشحالی به جایز ده. دا بیهقی کې د حدیث راغلی دی. ورپسې حدیث کې دا مسله ده چې ملائکه د هغه جماعت سره ملګری کیږي، ملائکه د هغه جماعت د هغه ډلې سره ملګری کیږي چې پای کې سپیوي یا پای کې ټلې وي. لا تصحب الملائکه، نملګری کیږي ملائکه رفقتن د داسې یو ټولګي سره، فیها چې بدغه ټولګي کې کلب سپیوي ولا جرس، او نه د هغه ټولګي سره چې پای کې ټلې وي، ټلې دا ټلې به هغه ګونګري تم شامل لې، په ګونګري چی او کلنګيږي کنه، اکثر دې سارو ته خلکو چولی یا د ماشومان په خفو کې وي، ملائکه د سې کورته هم نورځي او د سې جماعت سم نه ملګری کیږي.